رب العالمین چې دا انسانو پیریان پیدا کړی دي، قرآن شریف کې الله فرمایي دا ما صرف دې له پیدا کړی چې دې زما عبادت او بندګي وکړي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. که پیری دی او که انسان دی، دا مې صرف او صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي، بندګۍ له. کل مخلوق الله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی، که دا انور دی او که دا سپومۍ ده او که دا ستوري دي او که دا اسمانونه دي او که دا ځمکې دي او که دریابونه او که کاڼي بوټي، دا ټول د انسان د خدمت لپاره دی او انسان یې خپلې بندګۍ له پیدا کړی دی. نو چې هر کله الله دا دومره کائنات د انسان دپاره پیدا کړل، ونه چاله څوک معمولي غوندې رزق ورکي، چاله څوک معمولي غوندې پوټینې غوندې عزت ورکي، چاله معمولي غوندې پیسه ورکي، چاله یو نوړی ډوډۍ وکي، هغې څونه قدر کوي. نو الله دا دومره لوی کائنات موږ دپاره پیدا کړو، خالص دې دپاره چې د انسان ته د اوبو ضرورت وي، نو دونه یې ورته اوبه ډېرې کړې چې ځمکې لاندې ورته دریابونه جوړ کړل. د هوا انسان ته ضرورت دی، بغیر د اکسیجن او د هوا نه دی جمدې نشي پاتې کېدی. نو هغه یې وله په لیټرو نه ده مقرر کړی او نه یې وله هغه په ځمکه کې دننه مقرر کړه چې جت دي چې نو ځان له راوباسه. دا ټوله فضا یې ورته خدای د هوا نه ډکه کړه. او چې د خوراک ضرورت دی ورته خو د خپل مقدار مطابق نو ځمکه کې وله د کر کروندې طاقت پیدا کړه. او د میوو د پخېدو ضرورت دی چې میوه خوري، نو د نور او سپومۍ رڼاګانې وله خدای پیدا کړی، د ستورو رڼاګانې وله خدای پیدا کړی. او د خوراک د ضرورت دپاره خدای پاک وله ګډې او چیلې او د پیو دپاره د هغې غواګانې او میخې ګډې چیلې خدای پیدا کړل. ګرمۍ یخنۍ انتظام دپاره خدای د وړۍ د ګډانو د وړۍ او د ګډو چیلو د ویښتو د شړو بندوبست وکړو. دا خدای پاک دا ټول د انسان دپاره دا هر څه وکړل چې زما دا انسان محتاج دی چې له دا حاجتونه زه پوره کړم. اوس د انسان یې څه پیدا کړ؟ دا د خپلې بندګۍ او د عبادت دپاره چې دې زما عبادت وکړي. وما خلقت الجن والانس، یوازې انسان نه که پیری دی او که انسان دی، دا ما پسله پیدا کړل دې دپاره ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې دې زما بندګي عبادت وکړي. عبادت څه ته وایي؟ عبادت دې ته وایي چې یو خو په زړه کې د خدای مینه پرې راولې، محبت، او دویم ځان د الله په دربار کې عاجزه کې، غایت التذلل او غایت الحب، انتهایی د الله په دربار کې ځان ذلیله کې. سړی چې دا سر په خاوره ږدي خو ځان ذلیل کوي که نه؟ سړی چې دا په کونډو باندې لاسونه کیږدي او رکوع کې خو ځان ذلیله کوي که نه؟ او سړی چې دا لاسونه په سینه باندې وتړي او قبلې ته مخ کي، د ده مقصد خپل عاجزي ده که نه؟ عاجزۍ کې ځان ذلیله کول دي. نو دا دوه څیزونه شو، یو به چې چاته ځان ذلیله کوي او عاجزه کوي، هغه سره به مینه کوي او ځان به انتهایی کمزوری کوي چې خدای لاس مې په سینه درته وتړل او لکه څنګه چې قیدي په هتکړو کې تړلې شوي، ما د خپل لاسونو هتکړی ته ځان ته په خپله واچولی. بل خوا به نه ګورم، دې ځمکې ته به ګورم، خدای زه ډېر عجز او کمزور یم. او کله په کونډو لاس کېږدي په رکوع ورته ښکته شي، او کله ورته په ځمکه په دا خاوره کې سر کېږدي چې خدایه ګورې زه تاله عجز یم، د طاقت او د لویې خاوند خو دې ته عبادت دی. د عبادت یوازې مونځ او دست نه دی. زمونږ خلک عبادت دې ته وایي چې دې صرف مونځ کوي. نه، مونځ په عبادت بدني کې بهترین عبادت دی. مونځ د مسلمان دپاره نبی علیه السلام فرمایي د خدای رازداري ده، خدای سره پټې پټې خبرې دي، او دا مونځ د مسلمان دپاره معراج دی. نبی علیہ السلام فرمائی صلات معراج المؤمن، لکه څنګه چې نبی علیہ السلام لاړ او د الله سره بره ملاقات وکړو، معراج ورته وایي. دارنګې دا مونځ ته خدای سره معراج کې. نو مونځ ډېره هم عبادت دی په بدني عبادتونو کې. خو دا نه چې ګنې د عبادت دی او نور نه دی. هلکه عبادت کوم مونځ کوم، نه که د مانځه وخت د سره نی او ته د خدای ذکر کې لا اله الا الله، دا عبادت دی. ته وایې سبحان الله، دا عبادت دی. ته وایې الحمدلله، دا عبادت دی. که ته یو مسلمان ته ضرر نه رسې، دا عبادت دی. نبی علیہ السلام فرمایي یو مسلمان ته ضرر نه رسول دا عبادت دی. او که ته په چا سلام واچې السلام علیکم، د سنتو په نیت چې د نبی علیہ السلام سنت دی، دا عبادت دی. که چا د جواب سلام دی ورکړه وعلیکم السلام، دا عبادت دی. که انټوشي دی وکړو وی الحمدلله، دا عبادت دی. او که بل انټوشي وکړو وی یرحمک الله، دا عبادت دی. او که په لاره تیږه پرتی او یا یو زغی پروتي غنه پرتی یا یو څانګه راښکتی مسلمان د تکلیفي او دا دې کټ کړه، دا عبادت.
که د مریض تپوس ته وکړه دا ځان له عبادت دی، که د یو دوست ملاقات له د خدای دپاره لاړې دا بیا عبادت. پورې ژوند تا له خدای تقسیم کړی دی، په یو یو ګړی ته ثوابونه ګټلی شي، خو که ته یې کې. ګوره یو مثال در کوم، زموږ پیغمبران د خدای څونه مقرب مخلوق دی. په امتونو کې د پیغمبر نه خدای ته بهتر او نږدې بل نی. پیغمبر ډایرکټ د خدای شاګردي او امت بیا د پیغمبر شاګردي. حضرت یونس علیه السلام الله تعالی یو قوم ته ولېږه، نینوا ورته چې ته لاړ شو دې قوم ته زما دعوت وچلوه او دې قوم ته زما دین وښایه. لاړ قوم یې ونه منه. چې ویې نه منه وی الله څوک هم ورسره وی اوس یې ویروه. ګوره لاول مینه ده چې په مینه پوه نه شي څپېړه ده، اوس یې ویروه. څنګه ویروم الله؟ ورته ووایه چې که توبه مو نه وسته نو تاسو باندې عذاب را روان دی. 3 ورځې به مخونه زیړي، بیا به 3 ورځې مخونه سره شي، بیا به هم 3 ورځې مخونه تک تور شي، او بیا به په 10مه ورځ د اسمان د طرف نه یو وریځ راښکته شي او هغې کې به د خدای لوی عذاب وي. بس اوس خوښه خپله توبه وباسئ او که نه زه دنه لاړم. لوی قوم دی دې تیوت چې دې تیوت قوم نه منه، قوم به وهه ټکو به جیل کې به یې واچو، بدې ردې به یې ورته وي. چې دې بار ته څنګه ووته نو په قوم عذاب شروع شو. چې د عذاب آثار څنګه په قوم شروع شو، قوم خو پې شو. هلی وی لاړ شه یونس علیه السلام ولټوئ. ده پسې وګرځېدل، خدای پیدا نه کړ. دغه خپل فرض پوره کړل، د قوم نه ووت، د کلي نه، د الله په حکم ووت. دا نه چې د الله د حکم نه بغیر پیغمبر کار کولی شي. بس ووت د قوم. چې ووت عذاب آثار کله شروع شو لا راغلی نو بس دی ټول یاره وی یو کار کو، راځئ هغه یونس خو نشته، خو هسې هلاکېږو تباه کېږو. معلومیږي دا چې برحق پیغمبر و چې کومه پیشنګویي کړې دا رښتونې ده. دا ګوره د عذاب اثرات شروع شو. راځئ چې هغه کومه عقیده مونږ ته ښولي چې هغه خپله کړو. ادې نه یې کنه خدای خو شته که نه. بس فورا ټول قوم خدای مسلمان کړ. یو لک کم و بیش قوم، یو لک کم و بیش قوم، دا خدای ټول مسلمانان په یک ژبه مسلمانان. یا به پیغمبر وو به ټکاو، به پیغمبر ته به تکلیف ورکاو، یا په یو ژبه مسلمانان شو او اسلام نه پسې څه چل وکړ، راووتل او خدای ته چغې شروع کړې. ماشومان یې هم راوویستل، ماشومان هم چغې وایي، او ښځې یې راوویستې، ښځو هم چغې جوړې کړلې، او دونه هوښیارانو چې څاروي بار راوویستل. نو څاروو نه یې بچي اخوا کړل. چې کوم څاروي ګډې چیلی نه بچي اخوا کړي، نو بچي په خپلو څاروو پسې چغې وایي او څاري په بچو پسې چغې وایي. نو چغې یو شان شور شو، بس چغې ووښې خدای ته، او د څاروو دا شور به هم پکې وي. چغې جوړې کړې الله ته چې خدایه بس یونس علیه السلام چې مونږ ته کوم دین ښولی دی مونږ قبول کوو. هغه وایي چې خدای یو دی، بس الله ته یو منو بلکل. او هغه پسې وګرځېدو خوشترې نه خدای توبه هم قبوله کړه. الله هغه راغلی عذاب پورته کړ. قرآن شریف کې الله فرمایي راغلی عذاب خدای پورته کړ. اوس یونس علیه السلام خو 10مه ورځ باندې پتمه او پیغمبر په امت بیا ډېر خفه کېږي. تاسو ته پته نشته، ډېر زیات خفه کېږي. خو پتمه چې 10مه ورځ ده او په 10مه ورځ به عذاب راځي. 10مه تېره شوه، 11مه 12مه یو شپونکي د دې د علاقې د طرف نه را روان. تپوس یې ته وکړه کوم ځای نه رالې؟ وی نینوا نه رالم. وی خلک یې څنګه دی؟ وی ټیک ټاک. عذاب را نغی په دې قوم؟ وی نه مله دروغ اوس ترې رالم صاحب د قوس رالم. ښه خوشحاله دي او خپل لګیا دي، خپل ویش و عشرت کوي او خپل زمیندار او خپل کاروبار کوي. دقه د یونس علیه السلام مړه کې یو پوټې غوندې پریشاني راغله. په دې نه چې خدای عذاب دی ولې را نه وسته، نه خدای نظام دی. په دې باندې پریشانه شو. د قوم یو عادت و چې دروغ به ورته چاوې وجبې. دا د هر چا یو خپل قانون اوس هم په دې پیرنګیانو انګریزانو کې بعضې قانون وي چې ممکن نشته سخت قانوني. نو دا یو قانون چې دروغ به نه وي. اوس خو د قوم ته هم نشم دی کولی نه موی به چې ښه مونږ ته دروغ وایي چې عذاب راځي. عذاب خو رانغې او خدایه ولې رانغې؟ ما ته خو تا وحې لېږلې وه. اوس خبر نه شو چې عذاب راتلل د هغې په توبه ختم شوي. د غیب علم په خدای سره دی. غیب علم ورسره وي نو بیا به ورته پته وه چې زما د قوم نه په توبه عذاب ختم شوی دی، راشه دې قوم ته لاړ شه. خو یو الله د هغې عالم دی، الله سره د علم دی. بس روان شو د قوم نه، روان شو. یو کشتۍ ولاړه ده، هغې ته وخت په دریاب کشتۍ دي چې کشتۍ څنګه د دریاب یو پوټې غوندې دلته کې یونس علیه السلام لږ غوندې الله سره مشوره کړې وي نو ښه به کړې. الله سره مشوره ونه کړه، ګناه نه ده کړې. ګورې چې څوک وایي چې یونس علیه السلام ګناه وکړه، ګناه خو دې ته وایي چې خدای ورته یو کار یاد کړي چې دا وکړه او نه کوي، یا وي مه کوه وي کې هغې ته ګناه وایي. نو خدای خو منې کړې نه ده چې کشتۍ ته مه ځه. خدای خو نه دې منې کړی چې له دې کلي نه مه وځه، نو ګناه نه ده. خو یاره پیغمبر ډېر لوی شان دی،
معمولی غندم پیغمبر داسې لږ غندم اړقي نو الله پې ډېر زیات خفه کېږي. لږ غندې معمولی غندې موږ د خدای څونه خلاف کوو دلته څومره خلاف کوو. خدای راته صبر کوي. آدم علیه السلام بوټي له ګوتې یوړې پاڼې راواغېسته او خولې ته یې واچوله. کفر خو یې نه دی کړی او ګناه هم نه ده کړې. خدای پاک په خپله قرآن شریف کې فرمایي فنسیه ولم نجد له عزما، وی چې شیطان ورته قسم وخوړه نو زما هغه خبره ته یېره شوه. یېره شوه الله وی قرآن شریف کې. نو چې د بنده نه خبره یېره شي نو خدای خو په یېره نیول نه کوي. لیکن آدم علیه السلام یې پې بیا هم رونیوه. لوی سړی دی، لوی سړي نه غلطي وشي نو هغې باندې سخت ګرفت کېږي. نو یونس علیه السلام دلته پاکار دا وه چې الله سره مشوره کړې وه چې الله تا خو ما ته ویلي و چې عذاب به رالېږم، عذاب خو رانغې، اوس به زما څه کېږي؟ زه خو هغوی ته دروغجن ثابتېږم. ممکن د الله ورته څه لار ښولې وه چې ورشه هغه مسلمانان شوي دي، عذاب مې پرې رالېږلی خو مسلمانان شو. نو د الله د مشورې نه بغیر کښتۍ ته وخت دونه کار وشو. کښتۍ کې د دریاب دې منځ ته شو ودرېده نه ځي، نه یو خوا ځي نه بل خوا ځي، او صاحب چپو ګیره کړه او سمندر دریاب چپو ګیره کړه، یو طرف نم چپیری بل طرف نم چپیری. نو هغه زمانه کې یو قانون یو دستور و رواجی په هغه زمانه کې رواج دا و چې د مریان به خلکو ساتل. نو چې کم مرۍ به د مولا نه تښتېدلی و د خپل مالک نه، نو ابه چې کښتۍ ته وخته نو کښتۍ باندې به دا چل راته، نو بیا به دا چل وکړه چې مرۍ به پیدا کړه ابه دریاب ته وغورځو نو کښتۍ به سمه شو. کښتۍ مانګي چغه کړې وایي مونږ کې یو مرۍ دی، مرۍ د مالک نه بې اجازت را تښتېدلی دی، ځان وښایه مرۍ کم هغه یو به دریاب ته وغورځو نو باقي نور خو به بچ شي کن چې ټول غر کېږو نو یو به د غرق شي کن. چې کوم پکې مرۍ نه دی هغه ځان وښایه په خپله د مرۍ پته لګېږي. حضرت یونس علیه السلام لومبې پاسېد وی ما ته ځان معلوم دی دا کښتۍ زما د وجې غر کېږي زما دریاب ته وغورځوئ. زه هغه کس یم چې د خپل مولا د اجازت نه بغیر را روان شوی او کښتۍ ته ختلیم. پوه شو چې دا خو اوس مسله جوړه شو، اوس به څه کېږي؟ بهر کې بعضې کتابونه لیکي چې په خپله او څوک وایي چې هغې دریاب ته ور وغورځو. چې دریاب ته سیند ورغورځېده الله یو کب راولېږه، داسې کب یې راولېږه چې هغه په دریاب کې د ټولو نه غټ کب دی او خوله یې وازه کړه او الله مقرر کړې په دې چې ته به خوله وازه کې دی به در ټوپ کوي خو دی به الواق تیری چې ستا غاښونو سره هم د سرمنو نه جنګېږي. الله کولی شي دا څه کوي؟ دریاب کې مې خوله وازه کړه او یونس علیه السلام یې الواق فالتقمه الحوت وهو ملیم. قرآن شریف کې الله فرمایي څه فرضي قصه نه ده، کب الواق تیر کړ او دې دا کب ته چې تیرو دغه وخت کې ملامته دی په سوچ او فکر کې پروت دی چې خدایا نور به را سره څه کوې؟ ما نه غلطي شوې ده واقعي چې تا سره ما مشوره ونه کړه او الله ستا د اجازت نه بغیر روان شو. کب تیر لوی کب دی په دریاب کې غټ غټ کبان اوس هم شته، لوی لوی کبان شته. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ځل صحابه کرام یو جهاد لتلی چې لاړل نو هغه جهاد کې اوږي شو غریبانان د خوراک درک نه لګېد. وی دونه اوږي شو مونږ چې د ونو پاڼې به م خوړئ او چې کوم را سره اوښان و املالول اخره کې د جهاد چې کوم مشر و هغه وی که د اوښان تاسو ټول الال کړل نو کلي ته به واپس پسه ځو. وی دی کې دریاب یو کب راوغورځېد، سمندر دریاب غاړه وه، چپې والې یو کب یو غرب شو چې بار یې راوویسته. ما د سمندر دریاب د چپې لیدلي دي، کله چې دا مد جزر دا چپې وي دا ډېرې غټې غټې چپې لکه د غر په شان چپې را روانې چې دریاب سیند کب راوغورځو مونږ ورمنډه کې په تورو مو وو چې بیا واپس لاړ نه شي راغلی شي م قابو کړو. هغه صحابه وایي وی مونږه 1500 یا 1800 روایتو کې لږ اختلاف شته، څوک 300 یادوي خو ګڼ کسان. کب څونه؟ وی مونږ 15 ورځې وخوړه. مدینې منورې ته هم نبي علیه السلام لم غوښه راوړه، د غوښه باندې مالګه واچي بیا وچشي خرابېږي نه. څومره وزه هغه نورې خبرې پرېږده. هغه وایي د کب 2 لشې م راواغېشتې نو یو هم په ځمکه یو طرف ته ودروله او بل هم بل طرف ته ودروله الشې او سرونه م وله بره وجنګول. او زمونږ په لښکر کې چې په ټولو کې اوږد سړی و او اوږد اوښ نو هغه سړی م په هغه اوښ باندې کېنو او د هغه لشو لاندې م تېر که سر یې ورسره ونه جنګېد. دومره مضبوطه کبان شته. یو ځل مې یو کتاب کته نو د امریکې او د افریقې منځ کې چې دا کم غټ دریاب تللی دی سمندر دریاب د دې کې یو کب متعلق لیکلی دی چې یو کب دی په دې دریاب کې دوس خطا کېږم چې هګۍ کم ځای چې یو خوراک کم ځای کوي خو دی وی چې هګۍ غالبا د افریقې په دریاب کې اچوي او خوراک له د امریکې دریاب جزیرې ته راځي او یا دلته هګۍ چې یو خوراک له هلته ځي خو یو ځای کې هګۍ اچوي بل ځای خوراک له
ولې چې کوم ځای کې خوراک دی نو هلته اوبو کې هغه ټمپریچر نشته چې د اګو نه بچي پیدا شي، او چې کوم ځای ګیچي هلته خوراک انتظام نشته. نو دې روزانه خوراک له دغه یوې جزیرې ته ځي او اګو له هغه بلې جزیرې ته ځي. روزانه یو ځل د تلو او د راتلو 2 چکرې دی لګوي، او دا څونه فاصله دی تیر کوي. د یو طرف نه 2.5 کیلومتره مزل دی. ستا ساینسدان لیکلی دی، ستا د دریاب ماهر لیکلی دی 2.5 کیلومتره مزل د یو طرف نه او 2.5 کیلومتره مزل د بل طرف نه. دی روزانه 15,000 کیلومتره مزل کوي. اندازه ولګوه د خدای څونه لوی مخلوق. دلته خو دا میږي ښکاري، دا میږي وایي، دا میږي به وایي چې یاره بس مخلوق همدغه دی چې دا په جومات کې کم دی. میږي خو د جومات نه بار نه دی وتلی، دا هغه خو ټول ژوند په جومات کې تېر شو. هغه ته مونږ ښکارو چې بس دا غرونه هم دي او دا انسانان هم دي او دا څه بلا مخلوق دی. مونږ به ورته خدای خبر څه بلاګان ښکاري دې میږو ته. او چې څومره چکر لګي نو په ټول کال کې به په دا جومات کې چکر ولګي، بار به تې ونه دي. دا میږي ژوند دی. دقه رنګې زمونږ ژوند حقه دی لکه د میږو خپل یو محدود ژوند دی. د خدای د کائناتو له مونږ نه یو خبر. میږي غر نه دی خبر چې غر لا څه ته وایي. میږي سمندر دریاب نه دی چې سمندر دریاب لا څه ته وایي. میږي اوښ نه دی چې لا اوښ کاکا پکې څه ته وایي. میږي د اتي خلطم نه چې اتي خلطم پکې لا څه ته وایي. دقه رنګې د خدای کائنات دی زمارونو مونږ ته نه یو خبر. د خدای ډېر لوی کائنات دی، ډېر لوی مخلوق دی. نو کب چې څنګه الواق تېر کړ نو په سمندر دریاب کې چکرې ورکوي. ګرځئ دا کب دا خېټه مفسرین لیکي دا ورته الله د شیشې په شان شفاف کړه. ورېږه پیغمبره چې په تا د ځمکې دننه مخلوق هم وګورم. هغه اصلي مقصد له راځم اوس. نو چې کب د ځمکې ویښ له ترړې له ورسېده او حضرت یونس علیه السلام د کب ګېډه کې څه کوي بل څوک نو بیا به یې وی چې خدایه نو ما څه ګناه خو نه ده کړې. ګیله به یې کوله، خدای تا ما ته ویلي چې مزه، که تا ویلي چې مزه او زه تللی وې نو زه به مجرم وم. دا خو زه نه یم منې کړې خدای، دا دې را سره څه چل وکړو. هغه د کب په ګېډه کې توره خټه کې لاندې توره خټه کې لګیا دی او د الله عبادت کوي. فرشتې د عرش چې د عرش نه ګیر چاپېره کومې فرشتې دي الله ته وایي. قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، چې کوم نیک عمل ته کې دا خدای ته رسېږي. دا پاتې نه دی څه دې کړي وکړه تا وې سبحان الله، فورا الله خبر شو. دا لوح محفوظ ته ورسېد، دا علیین ته ورسېد، دا عرش ته ورسېد. فورا په سکندونو کې تب ستا غوږ به نه اورېدلی او خدای مخکې واورېد. فورا رسېږي به او فرشتې وړي دې بنده نن دومره ستا تسبیحات ووې د عبادت شو. هغه فرشتې د عرش نه چې الله دا نیک اعمال رسېږي خو پې خبر شي هغې څه وایي الله ته. الله یو ډېر د زارې اواز راځي، ډېر داسې معلومیږي لکه چې څوک په یو تنګ ځای کې قیدي وي او ستا تسبیحات وایي. خدای دا څوک دی؟ ډېر لرې ځای نه اواز راوچتېږي او ډېر داسې د فریاد اواز دی او ډېر د بېکسه انسان اواز دی لکه چې څوک ګیر دی. خدایه هر ځای کې چې دی ګوره د غیب و علم الله سره هر ځای کې چې دی خو څوک ګیر دی او سخت ګیر دی غریب او ډېر لرې دی او ډېر په زارۍ د زړه د زور نه اواز راوباسي، اواز یې بار نه راوځي او الله ستا تسبیحات وایي. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. هلته څه وایي داسې عجیبه عبادت کوي. الله ګورې زیاتې ما کړی دی، زیاتې ما کړی. ته پاکې د عیب نه، تا ته هېڅ قسمه الله د زیاتې نسبت نه کومه. تا نه دی کړی، ما له پکار و چې تا سره ما مشوره کړې. تا زیاتې نه دی کړی، ما زیاتې کړې. ته د هر عیب نه پاکې. وی خبره چې دا آواز د چا دی؟ وی دا د یو قیدي دی. الله قیدي کوم ځای دی؟ وی کب ګېډه کې مې بند کړی دی. هغه کب دې وخت کې د دریاب په ویښ کې په توره خټه کې پروت دی او دغې قیدي د کب په اینه د پاسه جګر په اینه د پاسه سر یې ښودی دی او ما ته جاړي. الله معافی کا، معافی کا. دومره سخت قید، دومره سخته پنجره، دومره سخت دی چې نه پکې ګرځېدی شي نه پکې ودرېدی شي. دومره سخت جیل او کوټه چې په هغې کې نه دسماتې کولی شي او نه پکې خبرې چا سره کولی شي. دومره سخت جیل چې د جیل هغه د نورو جیلونو کې خو به داروغه در شي، یو دال خو به یو کاسه در کړي که نه، یو سمسی خو به در کړي که نه، هم نشته. خدای داسې جیل او بیا د توره خټه کې لاندې په دریاب په ویښ کې الله معافي. قرآن شریف کې الله څه فرمایي؟ فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. په هغه تورو تیارو کې د دریاب تیاره ده، د خټې تیاره ده، د شپې تیاره ده، د کب د ګېډې تیاره ده،
په ده د ټنشن او پریشانۍ تیاره ده او د کب یا سرمند او غوښې دي او د هغې هغه تیارهګانې جمع دي په هغې کې دې فریاد دا ګیله نه کوي الله ته لا اله الا انت سبحانک خدای ستا نه بغیر بل ذات نشته ته یو ذات الله الله په دې خوشحالېږي او خدای د عیب نه پاکې ګورې تا ته دا نسبت نه کوم چې ما مار زیاتې کړی دی انی کنت من الظالمین ما ظلم کړی دی ما زیاتې کړی دی بل عاجزي کوي نو الله څه کوي الله کب ته حکم وکړه زه راوځه دریاب دې خولې باندې یو الټی وکړه چې دې در نه بار وباسم نو کب الټی وکړه یونس علیه السلام یې بار د دریاب په غاړه باندې وغورځو نو قرآن شریف کې الله څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون دا نه وایي که دې پیغمبر وي نو دې به پیغمبرۍ د وجې نه مې راوویسته دا نه وایي پیغمبري نه یاد دا نه وایي چې یاره بس که نور مې ایثار کړی وي مړ کېده نو بار مې راوغورځو دا نه وایي دا نه وایي چې دې نبي او قوم ته دعوت ورکړه ځکه مې راوویسته فلولا انه كان من المسبحين که دا تسبیح نه وي د کب په ګېډه کې دا تسبیحات نه وي نو تر قیامت پورې به د کب په دا ګېډه کې پروت و قیامت خو ډېر لرې دی مراد ډېره زندګي به وایي یا خدای قادر زه دله به عمر ورکړي او کب له به عمر ورکړي ګوره څه باندې راووته په یو تسبیح څونه معمولي عبادت سبحان الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا عبادت شو د عبادت خدای سره ډېر لوی قدر پټه عبادت دی وایي عبادت دام دی چې پیسه د خدای په لار کې خیرات کې عبادت دام دی چې ته روژه ونیسې عبادت دام دی چې ته حج وکړې عبادت دام دی چې ته عمره وکړې د هر عبادت خپل وزن دی په چا باندې لکه مثال په طور کور ته سړی بچو له چرګ راوړي په هغې هم سړی مړېږي روجې والا پخېږي په هغې هم مړېږي او باټینګن ورته کېږي په هغې هم مړېږي او چټني والا وکړي او ټماټر د 1 روپۍ هغه مرچکې پکې واچي مال په هغې هم مړېږي ګوره دا د موړوالي خو ډېر څیزونه دي لیکن یو کې ډېره فایده ده یو کې د هغې نه کمه فایده ده یو کې د هغې نه کمه فایده ده بلکې د هغې نه کمه فایده ده دقه رنګې د مارونو عبادت دي نو عبادت به کم نه ګڼې سپک به نه ګڼې خپل ژوند کې د الله تعالی ذکر وکړه په خپل ژوند کې الله یاد کا په خپل ژوند کې د پیغمبر علیه السلام مبارک درود شریف ووایه دا ټول عبادت او د عبادت دقه برکت دی دغه عبادت چې یونس علیه السلام په خدای د کم نه راوویسته او بیا څه الله به بیا د کدو پاڼې زرغونې کړې او چیلی به راتله هغه چیلی به ورله پی ورکول هغې سره وجود برابر شو نو چې برابر شو نو هغه پاڼې ترې وچې شوې نو په ژړا شوې خدای هغه چیلی هم بنده شوه پاڼې وي بس ورشه قوم لري خدای قوم مې وي هغه ما مسلمان کړی دی لاړ قوم ورپسې ګرځېده قوم له لاړ د قوم مشر شو دا عبادت شو نو مسلمان له الله تعالی په زړه کې دا هوښیارتوب او دا کیاست او دا دانایي د الله تعالی چولي او دا دغه چې دی دا او دته الله القا کې الهام ورته په زړه کې الله تعالی ورته په زړه کې دا یو الهام ور واچوي چې داسې دا ورته الله چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله ورته په دې زړه کې لارې ښیي چې داسې کوه داسې کوه داسې کوه رب العالمین ورته نظام برابروي د دې هارون الرشید بادشاه په زمانه کې یو نیک سړی تېر شوی دی مجذوب دا و چې چا به پې دخل نه لري په لاره به روان و خو ډېر بزرګ و ولي الله بهلول نوم یې بهلول قصې به تاسو اورېدلې د دنیا په کارونو کې خلکو به بهلول لیونی دی مجنون دی او دومره هوښیار و چې ولي الله را زمانه د الله تعالی عبادت کوه او روجې نیسه یو ځل دا صحرا ته کبار ته راوتی دی او ذکر و فکر کوي د الله تعالی نو چې سړی ذکر و فکر کې مشغولي نو اکثر په دې ځمکه کرښې ورسره راکاږي ځمکه باندې کرښې راکاږي نو لګیا په ځمکه داسې څه کوټه موټه جوړوي کرښې هم راکاږي او الله تعالی ذکر فکر کې مشغول دی رومان الرشید او زبیده د هغه ښځه وه ډېره مینه یې ورسره تر لورې هم وه زبیده تا ډېره نیکه بیبي وه دا د دې زمانې د زموږ د بادشاهانو د ښځو په شانتې نه وه چې سرتور سرګردي او په دغه باندې څه ورته ویل کېږي په چترو د سړو سره راګانګي د جیدونو نه داسې نه وه نیکه ښځه وه دومره نیکه وه چې د یو نهر جوړ کړی و هغې ته به یې نهر زبیده وې ټولې مکې مکرمې ته او مینا ته او عرفات ته یې د هغې نه اوبه ورکړې وې او چې کله به دا حج له راتله نو اوښان به د اشرفونو د درهمو نه ډک راوړل او دا ټول مال به په حاجیانو باندې په مسکینانو په فقیرانو په مکه شریفه او په مدینه شریفه کې خیرات کوو دومره نیکه وه چې مړه شوه که نه دا زبیده نو چا په خوب کې ولیده ورته یې زبیدې ته خو به الله بخلې یقینا خو کومه مرتبه یې دله درکړه او پسې وبخلې زبیده ورته وایي چې کله الله ته ور مخامخ شمه وی رب العالمین ما ته وایي چې زبیدې ټیک د خیراتونه دې کړي دي خو ګورې مال ما در کړی
که ما مال نه وي درکړی 1 روپۍ دې نه شو خیرات کولی. نیر دیشت دی د مکې او د ګردونوا خلقو دې سیراب کړی دی، خو ګورې ما د بادشاه ښځه جوړه کړې وې که دا بادشاهي مې د خاوند لو تعالی نه وې درکړې او دا دولت او دا طاقت او توفیق مې نه وې ورکړی نو یو کرښه دې نه شوه راښکې تا چې او یاره دا ګورې حقیقت ګوره ډېر ګران کار دی. که ته ما خو عبادت وکړو ما خو ده وکړو والله راته وایي چې غوړې ما سترګې نه وې درکړې څه ما خپې نه وې درکړې څه ما مال نه و درکړې بیا به څه کوې نو دا ټول چې ما وي ما چې غرقه شوې ځکه چې دا څومره واقعي نیکۍ ما کړي دا خو د الله تعالی په توفیق مې کړي دي. زبیدې تباه شوې وایي ما ته وایي چې نه زبیدې په یو عمل دې بخم وي الله راته وایي یو عمل دې کړی دی پوټې نه غوندې خو مې خوښ شوی دی په هغې دې بخم وایي غلی م ورپېږم د الله په دربار کې وایي ما ته یې وایي چې د ماښام وخت و یا یو ټیم و نو ته ډوډۍ ته ناسته وې نوړی دې راوچته کړه چې نوړی دې راوچته کړه نو لوپټه دې په سر نه وه سر نه دې لوپټه پرېوتې وه دې کې بانګي بانګ وي مؤذن الله اکبر نو چې هغه مؤذن بانګ ووي نو تا لوپټه په سر نه وه اکثر اوس هم که د ښځو ته خیالي نو چې بانګ شروع شي نو لوپټه زر په سر کي نو وي تا هغه نوړی راوچته کړې وه خولې ته کوله دی او دې کې مؤذن وي الله اکبر وي تا وي چې او دا سر مې ښکاره دی نو هغه نوړی دې واپس په هغه لوښي کې کېښوده او لاول دې لوپټه راواغېسته خپل سر دې پټ کړ نوړی دې کېښوده نو بیا دې هغه نوړی راوچته کړه زبیدې زما د نوم تعظیم او لویي دې کړې دا هغه نوړی دی د خولې نه واپس یې ښودې د دې خپل نوم په دې تعظیم دې بخه ټوټې لکه زما نوم لوی دی وکړل نو زبیده او هارون الرشید دواړه په لاره باندې روان دي دا بهلول اوس لګیا دی او سوچ کوي د الله تعالی ذکر او فکر او په نومونو کې او په دې قدرتونو کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د شپې چې به نبي علیه السلام پاسې د ستورو ته به یې کتل د اسمان ته او د الله د قدرتونو ته او د الله لوی ذات به یې معلوم کرښې راکاږي نو دې کې پې هارون رشید راغی ورته وایي چې بهلول څه کې وایي جنت کې کور جوړوم اوس د هغه دا مطلب نه چې دا د جنت کور دا جوړو مطلب دا و چې د الله تعالی ذکر کوم الله ته متوجه یم الله به رضا شي نو زبیده ورته وایي وایي خرڅی خو یې نه مجذوب نو دا خو مالدار خلک واسې به هم پې خیرات کو وایي ولې نه خرڅوم وایي په څو خرڅی وی په یو اشرفی خرڅوم وی ها والا اشرفی والا هغه زبیدې ورکړه او روان شو چې روان شو لاړل د شپې کور ته لاړل شپه شوه هارون الرشید وایي چې اوس خوب وینم نو یو ډېر ناشنا محل دی خوب کې اوسینم داسې محل دی چې هغه محل زه یم چې خدای داسې ناشنا محل او د جنت محل چې دا به د چی وایي چې ورنږدې شوم په هغې د زبیدې نوم لیکلی زما د ښځې نوم مې پرې کړ چې دا زبیدې محل دی وی خوشحاله شوم چې زه د ښځې خو مې په جنت کې ښایسته محل دی وی هغه سړي ته مې وایي چې دا د چا دی وایي چې دا ستا د بیبي دی زبیدې وی ما ورته وی چې ما ته دروازه کولاو که چې زه وردن نه شم که نه وی چې نه د اجازت نشته وی چې زما د ښځې محل دی وی ګوره هغه د دنیا خبرې دي دنیا کې خاوند د ښځې محل ته او ښځه د خاوند کور ته ځي راځي د جنت به چا خپل محل وی چې زما وی چې ستا پکې نشته دا خو د ښځې محل دی راویښ شو زبیدې ته وی چې زبیدې ما خو داسې خوب ولید تا خو په یوه اشرفی واقعي محل وګټه یو اشرفی دې خیرات کړه ته راځه ځو زه هم نن دا بهلول ګورم هغه بیا د هغه خپلې جونګړې مخې ته ناست دی او بیا کرښې راکاږي او سوچونه کوي اسمان او ستوري او د الله تعالی په ذات کې هارون الرشید ورته وایي چې بهلول څه کوې وایي جنت کې کور جوړو وایي ښه وایي خرڅی خو نه وایي نه خرڅوم وایي په څو خرڅی وایي د ستا چې ټوله بادشاهي راکړې نو په هغې یې خرڅو چې دا څومره د بادشاهي ده که نه دا به ټوله راکې دا به په هغې خرڅو هارون رشید ورته وایي پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو او نن یې زما په ټوله بادشاهي خرڅې دا ولې وایي پرون نالیدلې سودا وه اوس د لیدو سودا ده نالیدلې خو چې چا شی نه لیدې او په هر څه دي او چې دې ولید خو خوښ دی چې خو بیا به زما په قیمت اخلي ګوره دا ورته هغه الهام وشوړه ته یعنې د هارون رشید د خوب نه بهلول څه خبر چې د شپې خوب لیدل د هغه د خوب نه څه خبر هغه خو ورته نه دی چې ما په خوب کې د ښځې هغه محل ولید او زما ونه لیدو نن یې په ټوله بادشاهي خرڅوې پرون نالیدلې سودا وه او نن د لیدو سودا د لیدو سودا ده چې زه پسو خرڅوم اوس خو د شیخ وخت شوی دی چې زه یې پسو خرڅوم نو په هغې باقي خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی وګورئ اوهو یو ځل راغی نو بیبي ورته بستره برابر کړې څه بستره وه دا ټاټ نی دا سوتلی او یا د دې کپړې ده پخوا به د سکولونو کې به دا ماشومان مونږ چې دویم دریم جومات کې وو نو په دې به کېناستې په دې ټاټونو نرۍ غوندې څادر دی دا نو هغه څادر به یې وله برخ کړی و چې نبي علیه السلام پې سملي چې خوږېږي نه لږ نرم وي څادر برغ نو چې کور ته یو ځل راغی نو څادر یې ورته څلور برغه کړی
په نیمه چې رامات کې نو 2 شي کنه او چې بیا رامات کې نو 4 شي کنه 4 برغه کړو نو چې نبی علیہ السلام په سم لاسته نو بیبي ته وی زما دا بستر خو نن بدل نو وی صاحب مغه بستر دی ولک لکو نو مونږ د یو برغ بیا رامات کو چې لګ نرم شي وی واپس زوړ حال ته واچوا وی لګ نرم نو مال خوب راوستنو د عبادت نه مې وباسي مونږ وایو چې یو پومني چې دوی نه وي چې 3 وي چې بلستن نی کمبل نه اعلی کمبل او هرچه ځان د ټولو نه مخکې ده څه بهترینه ګدی وي چې د پکې نه چې خوب پې راشي او که لږ یو کوټې کمزوري وي نو خوب به نه راځي داسې ده که نه ده بستر ښه اعلی پوس کم چې خوب راشي او کمبل ښه اعلی واچوم چې خوب نه خراب نشي پیغمبر وی کمزورې که چې خوب در نشي چې دې میانځ کې پکې لږ راپاسئ چې الله یاد بی بی عائشہ صدیقہ فرمایي د شپې به ولاړو الله ته به جلل ګوره څومره لوی پیغمبر څومره لوی شان لري په خپله فرمایي شفاعتي لاهل الکبائر من امتي مدینې منورې ته مو الله بوځه نو چې سړی سلام لذي نو دا حدیث په جنګله دی خو لیکلی دی محراب سره نږدې یو جنګله ده د زیړو په هغې دا لیکلی دی شفاعتي لاهل الکبائر من امتي چې زه به د خپل امت چې کوم غټو ګناهونو والا دي د هغې سفارش به کوم دومره لوی شخصیت لیکن بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی چې کله به د شپه شوه نو الله ته به ودرېده نو جلل به نو څونه وجلل الله ته څنګه به وجلل لجوفه عزیز کعزیز المرجل وی دې سینې به داسې غرار کو لکه کټوۍ چې غرار کوي او حتی تورمت قدماه دا خپې مبارکې به وپړسېدې داسې به خدای پاک ته جلل دا زاري ده ورته پته ده چې زما په دې زاري عبادت دی خدای ته جړا عبادت دی د شپې ودرېدل عبادت دی ورته پته ده چې زما په دې عبادت زما الله خوشحالېږي ورونه عبادت کوي او عبادت باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي او عبادت یوازې دا نه یو سړی دی هغه به هغه وخت سره مانځه ته طبیعت برابر ستړی به یا بل څه وجه به خو خدا ده چې سړی لمونځ وکړي خو خدا ده چې سړی صدقه ورکړي مالي عبادت ډېر لوی شی دی ډېر لویه ګټه ده پکې بدني عبادت ډېر لوی شی دی خو که تا صرف دا مو چې سبحان الله دا مې عبادت الحمدلله دا مې عبادت دی الله اکبر دا مې عبادت ام المؤمنین ناس سره او دغه ورسره دي کاڼي ورسره دي او په هغې تسبیحات وي نبی علیہ السلام چې ته نو دا دقسې په هغه کاڼو باندې تسبیحات یې وي نو چې واپس راغی د جومات نه نو ام المؤمنین نه تپوس کوي مسلمانانو مور نه وی ته همغسې ناسته وي چې زه در نه تلم واپس رالم وی همغسې ناسته یم وی یو څو 4 خبرې درته نه ښیم هغه ووایه نو د دې نه به د خدای په زیات ثواب درکړي الله رسوله وښایه نو څه وي ورته وی داسې ووایه عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته سبحان الله عدد خلقه یا الله تعالی دومره سبحان الله ویم چې ستا مخلوق څومره دی او دومره ویم رضا نفسه چې خدای ستا زړه پسې خوشحالېږي ته پسې خوشحالېږي سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا اله الا الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته والله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته دوایا نو چې دا زه اوته موتا په تسبیح شروع کړی دا واپس رالم څومره ناسته وي ډېر ساعت ته تېر کړی نه بدله خدای زیات ثواب ټول دا ټولو کې ثواب ته ډوډۍ خورې او ته بسم الله الرحمن الرحیم د عبادت شو که تا نوړی چېرته پروتا وي الحمدلله د عبادت شو که ته کور ته ننوتې او په بیبي سلام واچو السلام علیکم د عبادت شو بیبي دې غلطي کړې او تعالی قار درغې غصه او فورا دې غصه ختمه کړه دا مې عبادت شو نوکر دې غلطي وکړه او تعالی غصه درغې چې څپېړه ته وباسم او غصه دې بنده کړه دا مې عبادت شو یو مسلمان دې په لاره ځي لار ورته نه ده معلومه لار دې ورته وښوله دا مې عبادت شو یو بوډا دې مټه ونیو جومات ته دې بوته دا مې عبادت شو جومات ته ننوتې به مسلمانانو سلام واچو دا مې عبادت شو کور دې بیبي سره د کور خدمت وکړه د کور کار راوړه ټیپر د سره سپین کړم دا مې عبادت شو اور د تبل کم دا مې عبادت شو پوره عبادت دا ډېر الله په اسانه مونږ راضي کولی شو خو که مونږ یو کوټې الله طرف ته توجه ورکړه مونږ نن چې څومره توجه خفه کېږي ما موبایل له ورکړې ده دونه توجه مونږ خدای له نه ده ورکړې کشر کل چې څومره دا نوجوان طبقه دا د موبایل د ذریعې د وجې نه تباه او برباد ټول ورځ په موبایل باندې ګیمونه کوه ټول ورځ په موبایل باندې میسجونه لېږه او ټول ورځ په موبایل باندې فلمونه ګوره او ټول په موبایل باندې انټرنیټونه کوه سپې جوړ سو شو ګناه کې مبتلا سترګې خدای دې له نه دي پیدا کړی چې دا مونږ پې څه کوو غوږونه الله دې له نه دي پیدا کړی چې دا مونږ پې څه اورو او دا ژبه خدای دې له نه ده پیدا کړی چې دا مونږ پې څه ګندګیری وایو
دا خدای د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. دا ټول اندامونه د الله په عبادت کې مصروف کړه. خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه لوی بزرگ دی، وفات شو، ډېره زمانې بزرگ. نو چې وفات شو نو دنیا خلق جنازې ته راغلل. چې د نیکانو خلقو جنازو له خلق دي، ډېر خلق میدان ډک. یو سړی پاسېد، هغه وی صاحب زه د خواجه صاحب مرید یم او ما ته یې وصیت کړی دی، وی چې زما جنازه به هغه سړی کوي چې څلور صفت یې پکې. نو که چا کې مهرباني وکړي دا څلور صفتونه یي نو هغه راشئ د خواجه صاحب جنازه وکړئ، او که دا په چا کې نه ګورې دا مړی به دقسې پروت وي. څلورو صفتونو کې یو صفت دا دی، ګوره دوه ګوته کېده، یو صفت په څلورو صفتونو کې دا دی چې دنه به تهجد نه قضا شوی، دا یو صفت په خپل ژوند کې. دویم صفت پکې دا دی چې د مازدیګر نه مخکې څلور رکعته مستحب دي، فرض نه دي او نه سنت مؤکد دي، دا به همیشه کړي. او دریم صفت دا چې په ژوند کې به د تکبیر اوله تکبیر تحریمه نه فوت شوی. او څلورم چې په ژوند کې به په چا غلط نظر نه لري. زه اوس راشه پې نو ډېر خلک نیکان هم دي چا وی چې موږ نه خو تهجد کله کله سړی ناجوړ شي، ستړی وي، ناوخته ودی شي. چا وی ښه نو د مازدیګر هغه څلور نفل خو کله سړي باندې کار غلبه شي چې راشي لمانځه لرو. چا وی نو تکبیر تحریمه خو ما نه کله رکعت هم تللی دی. نو چا وی چې داسې غلط نظر خو خامخا د انسان نه کله وشي. بس ټول چې څومره مجلس و ټول خاموش. سړی بیا وایي چې ما ته د حضرت صاحب وصیت دی چې دا څلور صفته پکې وي زما جنازه به کوي، او چې دا څلور صفتونو کې پکې یو هم کمی نه به کوي. یو سړی راووت میدان په مخ یې څادر واچو او خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه ته ودرېده، وی ستا کار به وشي خو موږ به رسوا کړې، ستا کار به وشي، ستا جنازه به زه وکړم، موږ به رسوا کړې. دا څلور صفتونه ما کې شته. ما په ژوند کې تکبیر اوله چې بالغ شوی نه دی پاتې کړی. ما په ژوند کې چې ته غلط نظر غیر اختیاري معاف دی چې په لومبي نظر ولګي بیا به دې فوراً مخ اړی. ما په ژوند کې د ګناه غلط نظر چاته نه دی. ما په ژوند کې مازدیګر نه مخکې مستحب څه کوي چې سنت هم نه دی پرېښی، نه دی پرېښی مستحب. او ما په خپل ژوند کې تهجد نه دی پرېښی. نو ستا کار به وشي ما کې شرطونه پوره دي، جنازه به دې وکړم، خو زه دې رسوا کړم. خلک وایي دا دومره نیک دی، سر باندې څادر اچولو. نو چې جنازې وکړه ټولو خلکو او جنازې نه مخ راواړو، نو د وخت بادشاه سلطان شمس الدین التمش بادشاه د زمانه. او لکه دا خو مونږ بادشاه دی د زمانه، سلطان شمس الدین التمش. مونږ خو بادشاهانو نه خو خامخا مونږ به بادشاه ته ګورو، تهجد ته ګورو. عبادت شوق غواړي زمانه، شوق غواړي، شوق چې چا کې د عبادتي ابا کوي، مینه غواړي د خدای. ګوره د عبادت په معنا کې درته وختي ما وایي چې عبادت څه ته وایي؟ غایة التذلل، غایة الحب. مینه غواړي چې خدای سره دې مینه نو ته به ورته ځان ټیټ پاس کېږي به ورته. چا سره چې مینه ملاقات له به هم ځې هغه ته به ځان هم ښکته کړې. خدای سره دې مینه د ټیټ پاس کېږي به ورته او ځان به ورته ذلیل کړې. مینه غواړي، مینه. خدای دې زمونږ د خپل ذات سره مینه پیدا کړي. د زما وروڼو عبادت دپاره مونږ پیدا کړي. بعض عبادتونه فرض دي خو به خامخا کې نه کې خدای به تپوس ته نه کوي. لکه مونږ پنځه مونځونه شو، ماسخوتن نه پس ویتر هم پکې راوړه، پنځه مونځونه شو، دا خو فرض دي، خامخا به کې نه کې خو مجرم شي الله به تپوس کوي. د رمضان روزې فرض دي دغه. او دارنګې زکات خدای پاک مال درکو، د هغې خپل حصص دي، در باندې فرض چې ګیره کم سړی مالدار وي صاحب نصاب. او دقه رنګې حج چې کم سړی مالدار دی او بیت الله ته راتلو طاقت وي، دا فرض دی، دې ته فرض. دا په عباداتو کې ظاهري عباداتو کې فرض دی، نورم د دنیا ډېر فرایض دي. او بعضې څیزونه حرام دي هغې نه ځان ساتل دا عبادت دی. د ګناه موقع درته پېښه شو تا دغه ګناه نه ځان وساته دا عبادت شو. بعضې سنت مؤکد دي لکه ماسپښین نه مخکې څلور رکاته، ماسپښین نه پس دوه رکاته، سنت مؤکد دي. دا یو خبره ذهن کې واچوئ. ما تېره جمعه هم درته ویلي وو، مونږ په دې جومات کې تاسو ته پته ده چې دې کې مدرسه شروع ده په دې جومات کې، او هغه مدرسه کې به راسه کوټه جوړه شوې ده، په هغې هم پیسې لګېدلي، څه کارپېټ دی دوستانو اخیستې دی، هغې باندې هم څه پیسې او څه شاته مونږ ته یو ثبت هم ضرورت دی. نو تاسو ته ما تېره جمعه ویلي خو رانه تاخیر شوی وروستو. نو که څوک په دې مدرسه کې د جومات سره، جومات هم د مدرسه سره تعاون کول غواړي نو اخلاص سره پکې وکړي، ثواب به کېږي انشاءالله العزیز. خدای به پې اجر درکوي په دنیا کې او په آخرت. دا غټ عبادت هم دقه دی چې ستا پیسه د خدای په لار کې ولګي او په هغې مونځ وشي، په هغې د پیغمبر علیه السلام د حدیثو درس وشي او د حضور پاک د حدیثو دوره ده د هغې خدمت پکې وشي. دا غټ عبادت. نو د مالونو بعضې څیزونه حرام دي، د هغې حرامو نه ځان ساتل دا عبادت دی. مکروه دي د هغې نه ځان ساتل
نو دا ټول عبادت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې خدای پاک کله نبوت ورکه کنه او بیبي خدیجه لراغه، بیبي خدیجه نو پیغمبر علیه السلام را پیدا دا یا خطبه پیراغله و یخا نو بیبي خدیجه ته وای چې زملونی په ما صادر واچوي. اړې رضی الله خیال بیبي هغه په پاسه صادر ور واچو. نو چې صادر یې پسنګ ور واچو او د پیغمبر علیه السلام نه غیره ختم شو نو بیا را پاسه. نو خدیجه ورته وی رضی الله تعالی عنها په ودی وی دقه اټوله قصه وتاو چې په غار حرا کې یو سړی راغی او دیر اوچت کله موزان ته درې دلاره تر غاړه باسلم زور را لراکو او بیا را تدایاتونو چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نو خدیجه ته وی لقد خشیت على نفسي، ای خدیجه یریګم پرې ځان باندې دا طبيعي په انسان باندې یره راشي یریګم. یو خدا چې دا فرشته برازي هر وخت براله زورونه راکوي نو که داسې یو څو ځله نور زورونه راکړل خو سا به رانوځي اوس را باندې ته به راځي قوم سره به مقابله راځي د قوم سره به څه کوم دا ټول په یو طرف دي د په بل طرف او ته څه وایي او ته هغه نیکۍ او هغه عبادتونه ورته وایي انک لتصل الرحم. کله فکر مه کوه هیڅ تکلیف په درته نه رسېږي. انک لتصل الرحم ته خو صله رحمي کې خلکو سره د عبادت شو. تحمل الکل خلکو سره بوجونه اوچته، غریب سره بوجو چته، قرضداری سره بوجو چته، تکلیف زدنه تکلیف درکه دا یو بوجو چته. تعین علی نوائب الحق او که څوک په سچا په حق کې گرفتار شو تکلیف وتی د ګناه د وجنه نه نو هغه سره ته مدد کې تقری الزیب او د ملمستیاخذ یعنی هغه عبادتونه د پیغمبر علیه السلام مترامخ کې کړل چې دا واړه خو نه دي غټ عبادتونه دي ته د عبادتونه کې نه الله به چته نه خلاص. علماء د دین دا معلومی چې څوکم الله ته متوجي و د الله عبادت کوي نو الله هغه بدرنګي دا هغه الله غړې پکړې مدد نه مارونو مونږ پیدا څه پاره پیدا د عبادت لپاره یو نیک سړی مونږ کاو نو شیطان خو پاره طریقه سړی گمراه کوي نو شیطان ول आवाज ورکو وی بس تی نور منځونه عبادتونه مکوا دا خودونه عبادتو کو چې خدای پستا جنت نکلې دي نو نور تر ساجد ته هغه عبادت کو دا خدای نیک بخت تا ته امزان دې ستړي اسیم د خدای جنت درکې د عبادت خود جنت لنه کوم نو دوزخ لکه دوزخ نه ځان بچکه نو چې جنت ته دوزخ نه بچو کنه وی دې له کوم چې دوزخ نه ځان بچو وی سله کې وی خدای پیدا کړی دې له امځکه کوم جنت مخبل کار کې راکې کې نه راکې دوزخ د خدای شی دې کوم بوزي او کوم نه بوزي دوزخ نه یریګم بشک جنت ته مشوق شتا خدای دې پر عبادت نکوم زه خدای پیدا کړی دې لپاره چې د خدای عبادت وکړم. لکه سپی دی مثلا نو که دی اوږي دی او کنار دی نو دی به د خپل کور د مالک څوکۍ به کوي او که چا وروړه به نو غپ غپ به کوي. د هغه د ژوند دغه مقصد دی. سپی خپل مقصد پیژني. په حیواناتو کې هوښیار حیوان سپی دی. سپی دا په ټولو حیواناتو کې هوښیار د خپل مالک حفاظت کوي. ټوله شپه د خپل مالک د کور څوکۍ کوي. معمولي کس کلک وشي نو زر غپ غپ شروع کړي. هغه میلمه م یری چې د بار نه څوک راغلی دی او تام ویښوي چې خطره ده. ور یو سپی یو وړی وتا چې ستا نه کومه پلتون وړی ده تین نه خورې هغه اډوکې چې تین نه خورې ور واچوې ورته هغه وخت چې چمړه ده تین نه خورې ورته ور واچوې هغه پلپوس چې هغه څوک نه خوري هغه سپي ته اچوې دومره بېکاره څیز ورکوې بیا هغه دونه وفادار دی چې هغه تا ورته کومه ډیوټۍ والا کړې په هغه ډیوټۍ سر دی داسې ده که نه لیکن موږ له خدای څونه څیزونه راکوي اوهو اعلی څیزونه اعلی سترګې اعلی دماغ اعلی غوږونه اعلی اندامونه بچی عزت څومره څیزونه خدای پاک راکړل لیکن موږ په هغې کې الله له توجه ورنه کړو. په ټولو حیواناتو کې قمقل حیوان غوا ده د هندوان د غوا عبادت کوي او په ټولو حیواناتو کې قمقل شی غوا دی. ټولو کې قمقل ولې قمقل دی؟ مالک په ټولو مرخه خوراکونه خوري پاندونه م ولرو ونډه م ورته کوي قیمتي خوراک پې خوري وفا پکې نشته خو که مالک هم معمولي خوا دی خوا کې ښکرې ورړمې کړي. سپی چې ته په خپل مالک په تاسو نه کتلې چې لیوني به بېله خبره ده روغ سپی به په مالک چې شک ونه لګوي او غوی که معمولي مخوا دی خوا شي که نه نه خپل مالک ته هم سر او غوا دا نه وي چې تا خو ماله دومره ونډه راکړه نو پیو ته به راته ودرېږم چې معمولي مې نو چې هغه چې څوک دې پیله شي لته وله ورکوي یعنې پی خو خامخا تویې او خپل او پردې نه پېژني که قصاب سره چاړه ده او پرې خرڅ کړه هغه پسې م روانه ده دا نه وي چې دا قصاب دی او تا پرې خرڅ کړه ټول عمر مې دی کور کې دی لکه اوس قصاب پسې ځم هغه پسې م ځي. مونږ رښتیا خبره چې د غویانو نه قمقل یو مونږ کې هوښیارتوب نشته خفه کېږئ که مونږ کې هوښیارتوب وی مونږ به د خدای حق منو
که مونږ کې اختیارتوب وي نو خدای په مونږ ډېر لوی احسانات کړي دي ګړی په ګړی مونږ به خدای د احسان شکریا ادا کوله دا ټول عبادت دي زما غریب مسکین له څادر ورکول جامه ورکول ټونډو رونډو خدمت کول د ګاونډي قدر او خیال ساتل دا ټول عبادت نو مونږ پیدا څه دپاره یو قرآن شریف کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بس خیر ګړه دا ټول عبادت دي پوټې پوټې قدم کمیس اچې خې لاس وردن کې دا عبادت جمعات ته ننوځي خیخ په وردن کې دا عبادت جمعات نوځي ګسخ په بار کې دا عبادت اوبه نشته په جمعات کې سبیل دی جوړ که دا عبادت برقه دې راوویسته دا عبادت کور دې واغېست دا عبادت دا ټول عبادت مدرسې سره دې مدد وکړو دا عبادت نیکانو سره دې مدد وکړه دا ټول عبادت څه مالي دی او څه بدني دي نو الله مونږ پیدا کړي قرآن شریف کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسان او پیرې صرف او صرف د عبادت لپاره پیدا کړی دی ما اريد منهم من رزق دې له مې نه دي پیدا کړی چې دا خلک وګټي او مال یې راکړي خدای وایي زه خو رزق ته نه یم محتاج او دا دې له مې نه دي پیدا کړی چې دې نه ډوډۍ وغواړم نه مې ډوډۍ له پیدا کړی چې ماله ډوډۍ راکړې او نه مې دې له پیدا کړی چې ماله رزق راکړې شابه لکه خلک د نوکرانو نه دا خدمت دي که رزق ته نه غواړم ډوډۍ ته نه غواړم صرف دې له ما پیدا کړل چې دې زما بندګي وکړي او زما عبادت ښځه به هم کوي سړی به هم کوي ماشوم به هم کوي د خپل وس مطابق ماشوموالي نه چې دی بلد شي چې کله بالغ شي بیا به یې کوي او بوډا به کوي هر یو سړی د خپل وس الله دې موږ له د عبادت توفیق راکړي خدای موږ له د نیکو توفیق راکړي خدای د ګناهونو د هغې د اسبابونه وساتي زموږ د جمع پای دوستان دي ملګري دا یا دلي خان دي والد صاحب وفات شوي دعا ورته وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي نور څوک مردگان وفات دی الله د ټولو مغفرت نصیب کړي بعضې بیماران دي زموږ په دې کندي کې یو زنانه بیماره دعا ورته وکړه چې الله وله شفا ورکړي څومره مریضان دي په دې مجلس کې په کورونو کې په هسپتالونو کې الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي خدای موږ له د عبادت توفیق راکړي خدای موږ له د عبادت توفیق راکړي الله موږ له د عبادت توفیق راکړي الله د ګناه نه مو ساتي خدای د ګناه نه مو ساتي خدای د ګناه نه مو ساتي الله که څو قرضداران قرضونه اخلاص کړي الله که د چا کاروبارونه دي کاروبارونه کې له برکت پیدا کړي خدای که څوک په پریشانو کې غمونو کې مبتلا دي الله هغه پریشاني غمونه له په خوشحالو باندې بدل کړي الله موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي د حاسدانو د حسدونو نه وساتي د شریانو د شرونو نه وساتي د سکیمرانو د سکیمونو نه وساتي زموږ دا وطن الله په دین باندې په دنیا په دواړو باندې آباد کړي او یو خبره مې یره شوه راتلونکي زیارت په ورځ باندې په چارسده کې د حاجي صاحب تورنګزی رحمت الله علیه په شان کې یو کانفرنس دی حاجي صاحب زمونږ د کلي او مونږ به دا چې مونږ یې د کلي لوی شخصیت تورنګزی پې عموما بالخصوص روښانه دي حاجي صاحب رحمت الله علیه تورنګزو ډېر لوی مجاهد تېر شوی دی ډېر لوی شخصیت تېر شوی دی د دې ټولې نړۍ او د علاقې یو فخر دی خصوصا زمونږ د هغه په یاد کې چارسده کې دغه چوګرمیل ته مخامخ یو کانفرنس دی راتلونکي چهارشنبې په ورځ باندې نو دوستان ټول تاسو مطالبه کوي چې تاسو ټول ملګري په کانفرنس کې شرکت وکړئ الله تعالی دعا مو کوي چې خدای پاک په خیر باندې سرته ورسولي کې او کوم مقاصد چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه مقصد د تحریک ازادۍ نه که هغه و که نورو زمونږ مشرانو ازادۍ لپاره تحریکونه چلولي دي هغه صرف او صرف دا و چې دا وطن د انګریز نه آزاد شي او په دې وطن کې د انګریز غلام قانون ختم شي او خدای پاک زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي او پروردګار زمونږ له د خیر او د برکت زندګي راکړي او د شرونو او د فتنو نه الله په امن کې وساتي باید دوستان زمونږ د لرې لرې ځای نه راغلي دي څوک چې الله تعالی ټول له په یو یو قدم باندې اجرونه ورکړي خدای وله برکتونه ورکړي او خدای پاک مقاصد شرعیه پوره کړي اخر وخت کې په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول فرض دپاره وظیفه او خیان او قرض دپاره په یو دعا ده اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك دا پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث دی دا چا نه ولیکه بیا دغه بشي نه یو سړی د شپې تهجد کوي ښځه بچي ورته ګوري دا ریا نه ده ښځو بچو نه پټ په کوم ځای کوي لکه کرکټ فوټبال سامان خرڅول خیر دی دا سامان خرڅول څه ګناه نه ده بلیک باندې برېت اخیستل خیر دی دا هم جایز دی پلار یې بیمار دی الله دې وله شفا ورکړي او د والد صاحب بیمار دی زموږ پېښور یو ملګری دی الله دې وله روغ صحت ورکړي جنازه د چپلو سره سپلو سره کولی شي که نه بلکل منظمه سره کولی شي خو هله چې پاکي زمونږ اصل کې د دې اجازت ځکه نه ورکوو سپلو سره د مانځه نبي علیه السلام په خپله په سپلو کې مونځ کړی دی هغه زمانې چې کوم چپل هغې کې کړی دی چې اکثر یو خو زمونږ په دې وطن کې دا ګندګۍ ډېرې زیاتې شي بل دی چې هغه به تلي اوارو نو په ځمکه به یې راښکل نو تلې به پاک شو او زمونږ د چپلو بوټانو کې لاندې سوړې وي کرښې وي د ښویېدو دپاره چې دا ونه ښویېږي دی کې خامخا ګندګۍ
که بالکل پاک چپلی او پاک بوټي پکې جنازه خو ځکه چې مونږ هم پکې کولی شي خو احتیاط دا دی چې مه کوه هغې وجه دا ده چې لاندې پکې چې د ګندګي به نښتي او ته به ترې نه خبر نه دا اذان فضیلت د یو اذان خپل فضیلت دی د پنځو ځان له فضیلت دی خو د 7 کالو ما خبره کړې مدرسې دارالعلوم ته د زکات پیسې ورکولی شي که نه زکات پیسې به بالکل نه ورکې په مدرسه دارالعلوم کې که ورکې نو محتمم صاحب ته ووایه چې دا د زکات پیسې دي بېله داسې مه کوه ولې بیا په مدرسه کې د زکات خپل مدونه وي بیا د زکات په پیسو کې ولګئ بېله وینا نه مه ورکوه ووایه چې دا زکات پیسې دي بیا مدرسې له ورکولی شي په هغې کې د زکات خپل ځای نه وي نو په هغې کې به دله ولګئ او که تا د زکات نوم ورته وانغې چې زکات دي نو ممکن نه چې هغې داسې ځای کې ولګئ چې هغه ثواب به دې پوي چې خو زکات پرې ده ګرانو محترمو اورېدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 606 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو د الله د عبادت بیان واورېده